ښاغلي مفتي صاحب عبدالرشید د کندهار ولایت څخه پیغام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده، وایي د خونې پر بام اوسېدل یا بېدېدل څه حکم لري په داسې حال کې چې په خونه کې قرآن کریمونه پراته وي؟ آیا دا د قرآن کریم توهین نه دی؟ مهرباني ښاغلي مفتي صاحب که د دغه ورور پوښتنې ته جواب ووایست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم عبدالرشید ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي چې د خونې پر بام بیده کېدل یا د خونې پر بام اوسېدل په داسې حال کې چې په لاندې خونه کې قرآن کریمونه ایښودل سوي وي، دا پروا نه کوي، جواز لري، ځکه دا د قرآن کریم توهین نه بلل کېږي. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 322، المحیط البرهانی جلد 8 صفحه 10، همدا ډول فتاوای تاتارخانیه جلد 13 صفحه 70. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.